د حافظانو کمی نشته دی کم خسته قاری او باعمله قاری هغه قاریان هم تراویح مه کوئ چې هغه پوره کال ګیره اخلي او روژې کې چې کوم دی هغه بیا لس ورځې مخکې ګیره پوره وساتئ تاسو ورته مخکې شه دې سره د قرآن پاک عظمت چې کوم دی هغه د ګیرې عظمت او د امام عظمت د زړه نه ووتو اکثر دغه چل کېږي مونږ کور کې ختم کړو بیٹک کې ختم کړو څوک کېږي فلانې کس کوي هغه کس چې هغه پوره کال میاشت پوره کال هغه جومات ته لمونځ نه راته او پوره کال چې کوم دی ګیره ولټه خریله یا قینچه کوله یا به په ټوکې کې بدنه پټوله سر یې انګریزي و او اوس دغه ټایم کې چې کوم دی هغه مونږ لپاره هغه عالم شو او مخې ته کو د مونځ مسلون هغه نه دی خبر هېڅ نه دی خبر خو بس کته به راشي مونږ ختم وکړو او مونږ وله جوړښت په آخر ورکړو او مټین نه بیا ولا کو ویلېږو داسې حافظان باندې ختم مه کوئ هغه حافظان چې هغه باعمله دي هغه حافظان چې هغه قرآن پاک ته هغو یاد دی هغه حافظان چې هغه د سنت برابر دي د نبي علیه السلام سنت مطابق برابر دي هغه باندې ختم وکړئ انشاءالله پای کې برکات هم وي او پای کې به تاسو ته فایده هم ملاویږي او هغه به شریک له خوند هم ورکوي او زړه کې بیا دا نه راشي دا څنګه امام دی چې صاحب زړه کې دا راغله امام زما څنګه سړی دی د دې معنی لاندې دی د خو ګیره هم نشته دی د خو چې کوم دی هغه مزګزار هم نه دی د خو پر فلمونه ګوري د ګانې اوري د غره ته محفلو کینی نو بیا ستا زړه کې چې د عظمت نشته هغه مونځ به څنګه قبول شي لہذا داسې حافظان ځان له ګورئ چې هغه باعمله حافظان قاریاني او شکل او صورت د هغو د شریعت مطابق وي دویم کوم حافظ چې راولئ هغه سره معاوضه مه پرې کوئ چې ته دلته کې راځې تاله مونږ د میاشتې اخر کې ته چې کله ځې تاله مونږ جوړه راکړو او تعالی به 10,000 روپۍ راکړو راځه مونږ ختم وکړه داسې صورت کې بیا نه قاري ته ثواب ملاویږي نه رستو چې کوم دی اورېدو والا هغو ته ثواب ملاویږي البته یو کس داسې دی چې مستقل تاسو له قرآن پاک اوري یا ستاسو امام دی یا بار تاسو راویشتي دی هر کال یې راولئ تاسو ورله څه شی نه دی ورکړی هغې نه باوجود هغه بیا هم تاسو له ختم کړي نو هغه له پیسې هم ورکولی شئ هغه له جوړه هم ورکولی شئ اجتماعي طور باندې ورکولی شئ انفرادي طور باندې ورکولی شئ لیکن داسې مه کوئ چې ساده وګرځوئ او سړی مجبوره دی تم 200 راکړه تم 500 راکړه هغه خپل کول خرچه نشي پوره کولی د هغه نه زبردستي اخلي دا امام له وکئ دا ناجایز ده یا دا ده چې ته مونږ له راشه امامتي به مونږ له وکړي میاشتې به تراویح وکړي او میاشتې اخر کې زمونږ چې کومې سرسایه ده هغه مونږ جمع کړو تاله به راکړو معاوضې کې نو دا د الله سره فراډ نه کېږي دوکه نه کېږي چې تاسو د الله چې کوم حق دی هغه په دې معاوضو کې ورکوئ زکات معاوضې کې ورکوئ او عشر معاوضې کې ورکوئ او دې سره سرسایه معاوضې کې ورکوئ داسې هم کول هغه نه دي پکار بلکې دا حافظ دی تا د قرآن پاک اورول دی ستا زړه خوشحاله کړی دی لہذا خپل پټو چې چاته پته هم نه لګي دا له امام ختم کړ دی لہذا جیب نه واستعاونه سره وکړه جوړه ول هم واخله پیسې ول هم ډېرې وکړه که نه 700 روپۍ به جمع کوو هغه به 3,000 روپۍ میاشتې وروسته وکړو دا مناسب هغه نه ده